د خاوند او میرمنې ترمنځ د جنسي اړیکې پر ګټو باندې نن خبرې کوو. د ښځې او خاوند ترمنځ جنسي اړیکه په ځانګړي ډول کوروالي کول نه یوازې جنسي غریزه آراموي، بلکې د بچیانو د پیدا کېدو لپاره یوه لاره هم ده. د یو شمېر ناروغیو د رامنځته کېدلو مخنیوی کوي او د یو شمېر زیاتو ناروغیو درملنه هم کولی شي. هارټ اټیک یا د زړه حمله یوې څېړنې ښودلې ده هغه اشخاص چې په منظم ډول په میاشت کې 4 ځلې کوروالي کوي، د زړه د حملې د رامنځته کېدلو احتمال یې نیم په نیمه یا 50% راکمیږي. کوروالي کولی شي چې په طبیعي ډول د زړه د حملې چې یوه وژونکې ناروغي ده مخه یې ونیسي. د سر درد یوې څېړنې چې تقریبا 10,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه ویلي دي چې 80% کسانو چې سر درد لرل د سردردي پر وخت یې جنسي اړیکه ترسره کړې نو د سر درد یې ارام شوی ده. د اندېښنو ورکېدل د ښځې او خاوند ترمنځ د ګډ ژوند یوه ستره ګټه پر یو بل باور او د راز شریکېدل چې په پایله کې تشویش او اندېښنې له منځه څخه ځي. که چیرې ښځه او خاوند په ټولنیز ژوند کې خفه وي نو جنسي اړیکې کولی شي چې په مستقیم ډول دغه تشویش او اندېښنې له منځه څخه یوسي. بېخوبي جنسي اړیکه او کوروالي کولی شي چې بېخوبي له منځه یوسي او د یو منظم خوب لامل شي. څېړنې ښیي که چیرې یو کس زکام ولري نو په اونۍ کې یو ځل کوروالي د وجود دفاعي سیستم لوړوي او د زکام یا انفلانزا مخه نیول کېږي. جنسي اړیکه د خاوند او میرمنې ترمنځ د مینې او مهربانۍ کچه لوړوي. د خپلې میرمنې سره جنسي اړیکه تاسې له غټو بدکاریو څخه ژغورلی شي. جنسي اړیکه تاسې خپل روزمره مسؤلیت او فعالیت ته متوجه کوي ترڅو تاسې پر خپل کار او کسب زیات تمرکز وکړئ. سالمه جنسي اړیکه روحي، رواني او فزیکي ارامتیا درکولی شي. منظمه او صحي جنسي اړیکه ستاسې د پوستکي مرضونه لکه ځواني دانې له منځه وړي. د خپلې میرمنې سره په حلاله نکاح جنسي اړیکه یو سنت عمل ده نو د دې هر څه باوجوده ثواب هم لري. خو د طبابت علم د سنت طریقې په اساس توصیه کوي چې په هفته کې یو ځل جنسي اړیکه ونیسئ. دا ځکه چې د سپرم پخېدل د 6 څخه تر 10 ورځو وخت ته ضرورت لري ترڅو سپرم مکمل پوخ شي. نو که چیرې تر هفتې مخکې جنسي اړیکه په دوامداره صورت اجرا کړئ نو ستاسې پر سپرم هغه پروسې چې د 4 ورځې وروسته اجرا کېږي هغه د کار لویږي، په نتیجه کې د وخت په تېرېدلو سره ستاسې د سپرمونو کیفیت خرابېږي. بهترینه طریقه د 7 ورځو څخه تر 10 ورځو په دې منځ کې ده چې تاسې باید جنسي اړیکه ونیسئ. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ او زموږ سره ملګرتیا پالئ او د مور او ماشوم ژوند ته خاصه پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ، فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ او یوټیوب چینل ترسره سبسکرایب کړئ.